السلام علیکم. زه عبید الله حسام یم. په فیسبوک او نورو خواله رسنیو کې راته ځینې ملګري پیغام راستوي. له ستړي ژونده ګیلمن وي. پریشاني، اندېښنو یا تشویشونو او یا د زړه تنګوالي او نورو دنیوي ستونزو پسې اخیستي وي. له غږیزو پیغامونو یا د لیکنو له طرز نه یې داسې ښکاري چې دوی رښتیا ستونزو سره مخ دي او له دې حالته د وتلو لپاره د هر کار تجربه کولو ته تیار دي. طبیعي ده چې دوی به ډېرې لارې لټولي چې د ستونزې حل کړي، خو داسې ښکاري پایله نه ده ترلاسه کړې. بیرته د سالم ژوند او د حقیقي شفا لور ته راځي چې هغه قرآن کریم یا دین دی. الله تعالی فرمایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن کریم مونږ نازل کړی دی چې د مؤمنانو دپاره شفا او رحمت دی. له همدې امله ماته مراجعه کوي چې اسلامي ښودانو په رڼا کې ورته له ستونزو د وتلو یوه لار وښایم. همدې اړ کړم چې نن درته د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یوه دعا در وښایم چې نه یوازې خفګان، اندېښنې، د زړه تنګوالی په خوشحالي بدلوي. د قرآن کریم مفسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی چې دا دعا زده کړو او تل یې د ستونزو پر وخت ووایو. همیشه هر سهار او هر ماښام دا دعا درې ځله وایئ او چې کله له ستونزو سره مخ وئ کیدای شي دا دعا ولولئ. موږ هر یو اړتیا لرو چې د ژوند له ستړیا الله تعالی ته پناه یوسو. یوازې همغه ذات دی چې د انسان د زړه واک په لاس کې دی او د خوشحالي سرچینه همغه الله تعالی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دعا غم په خوشحالي، د زړه تنګوالی په هوساینې بدلوي او اندېښنې له منځه وړي. دا دعا ده: اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ژباړئ: ای الله، زه ستا بنده، ستا د بنده زوی او ستا د بندګۍ زوی یم. زما برخلیک ستا په لاس کې دی. ستا امر په موږ پلی کیږي. زموږ په اړه ستا پریکړې عادلانه دي. په هر هغه نوم چې تا ځان ته ورکړی، په خپل کتاب کې د نازل کړی، په دنیا کې د کوم مخلوق ته ورزده کړی او یا د ځان سره د غیبو په علم کې ساتلی، ستا نه غواړم چې قرآن کریم مې د زړه پسرلی، د سینې رڼا، د خفګان لرې کوونکی او د پریشانۍ ختمونکی وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې مسلمان دا دعا ووایي، سملاسي الله تعالی غم او اندېښنې او د زړه تنګوالی بدلوي او انسان د خوشحالۍ احساس پیدا کوي او د ژوند له شیبو خوند اخلي. ولې به یې نه اخلي؟ ځکه الله تعالی دا خبره کړې او قرآن کریم یې وایي. درنو ملګرو، کیدای شي ډېر ملګري له همدې ستونزې سره مخ وي. که غواړئ دوی له دغه ستونزې په امان شي او دا دعا دوی ته ورسیږي، نو د مهربانۍ له مخې دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. که غواړئ مهمې اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ، په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. سلام من الله علیکم ورحمة من لدنه وبرکاته.